دغه لیدنه چې د ننګرهار ولایت مقام کې د سلواغې په 20مه ترسره شوه په ترڅ کې په افغانستان کې د وړو پورونو د همغږۍ د دفتر مشر د خپل ادارې پر فعالیتونو رڼا واچوله. نوموړي ویل تر دې دمه یې په ټول افغانستان کې 18,000 کسانو ته پورونه ورکړي چې له یادو ولایتونو څخه یو هم ننګرهار دی. هغه زیاته کړه د وړو پورونو د ورکړې څخه یې موخه خلکو ته د وړو کاروبارونو زمینه برابرول دي چې په دغه چاره کې تر دا مهاله سلګونه کورنیو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. د دوی په وینا په ننګرهار کې یو شمېر کسانو ته پورونه ورکړي، خو د دوی د لایحې مطابق د دوی پورونه په ټاکلي وخت د دوی ادارې ته نه دي سپارلي چې په دغه برخه کې د ولایت مقام او اړونده ارګانونو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ولایت مقام د سکتوري خدمتونو رئیس احمدشاه سعادت خپلو خبرو پر مهال د وړو پورونو له امله د یادې ادارې څخه مننه وکړه چې خلکو ته یې د کاروبار په موخه زمینه برابره کړي. هغه ډاډ ورکړ چې ستونزې به یې د حل په موخه اړونده ادارو سره شریک کړي.